یا خدای داره بلا مقصود داره دغمو له دورو له دردوی وساتي شمال مقبل درو ګرځي یا خدای د پیښو وساتي غربت ورکشه تایلو به پکاله کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی لاله یو چاره په ګوته کړی و چې وضعیت یې خراب دی او دی دم تقریبا سپین ږیری بازار ته ځي چوک ته د روزانې کار کوي که چې مزدوره پیدا سوه واوه که نه سوه پیدا بیچاره بېرته همداسې کس لاس کور ته راځي دلته مې یو دوست ولیدو راغی شی په لاس کې و ښه نه مې ځینې وکړه وایي ته یې ورکوو بس دغسې څوک راباندې مهربان شي خیرات راکړه خیر او خیرات امر راواخله چې موږ داسې خوشحاله ولې دلته راغلی وي دا انا چاچا ته ډېر غریبان دي پوه شوې دا د غوښې نه بازار ته ولې ورکول خیرات یې کړی و که د له بازاره د دوی لپاره ولا د لپاره نه بازار خدای دې کور ودان که دلته دوه کوره دي نو تا دوه پلاستیکه راوړي دی خو مناسبه نه بلله چې په دې ویډیو کې راشي خو موږ ځکه وویل شوي دا وضعیت لږ خلکو ته روښانه شي که مثلا د دې سړي نن په وس کې پوره 2 کیلو غوښه راواخلي دې فامیل ته یې وسپاري او په عین وخت کې لږ لږ لاس سره ورکړو انشاءالله سره چلیږو موږ یې د اول اخیستو لپاره راغلي وو چې د دوی د ژوند حالت د ویډیو په شکل د راپور په شکل د تاسو سره شریک چې دا دوست هم راپیښ شو خیر دی شکر ماباد ډېره مننه چې په بېوزلانو باندې نظر ساتئ او شاوخوا چې موږ چم ګاونډ کې بېوزله خلک دي حق یې دغه ده راباندې چې د دوی که موږ له خپلو اولادونو سره ډوډۍ لنده خورو نو د دوی هم حق ده چې له خپلو اولادونو سره یې وکړو دغه چا چې په وس کې پوره کېږي او 1 کیلو غوښه ورته راوړم یو وچ پاستی ورته راوړم ډېر لوی کار د زندګۍ نه لاس په سر ګرځي پورځ ورځ چې نه ګرځي پورځ ورځ چې ستړی مه شې ابۍ ښه یې ابوی ستړی مه شې زما غږ ستړی مه شې ابۍ لږ لږ اورې ښه څو وړ مریضه یې ډاکټر ته دې بوځمه زوی به دې بوځي خو زوی به دې هم را سره ولاړ شي چې که اوس له ما سره موټر کې ځې خو بیا دې ډاکټر ته ورښکاروو او که اوس نه را سره ځې بیا به سبا راسئ بیا به موږ ډاکټر ته در سره ورشو څه ور دې خوښه ده صحیح ده سبا به موږ درشو او که روپۍ درکړم روپۍ د خدای پورته خوا کړه ما سره جلالو دري روپۍ ولې نه کوي روپۍ ولې نه کوي تاسو هم دغسې هسې لکه دا یو خو دغه یې خو تا ته یې درکولی شي خدای دې بخت برابر کم سر د خدای نه ته اوس رښتیا روپۍ نه غواړې نه ډاکټر ته ځې نه روپۍ غواړې که روپۍ راکړه بیا روپۍ راکړه دغسې یایې شي خو دا تسپو باندې څه شی یایې کلمه کومه کلمه سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ماشاءالله ماشاءالله بس نو په دې عمر کې خو موږ ته راپاته سبحان الله والحمد لله یې که نه نو نور څه در سره وکړو دغه دا کنکلي دي دا خلک دي څه غواړي کنکلي خو دغه بابا لري دومره شی نه لرو داسې پرېږدو اتې خدای ته پراته یو لوی الله ته پراته یو لوی الله مهربان د خدای مهربانه ده انشاءالله دومره څه به راکوي چې موږ وساتي که نه پیدا کړي یو د روزي واده یې را سره کړي د واټمن به یې راکوي که نه اوس له یخه مریضه یې او که یو به دوه مکینه سره پیدا ما ته سر موقوفه پې ولګه یوه بزنګ این سر توکری من پرچولی دا غلارم وزه وزه د وزې بیا شیدې خورې نه خو دسته شیدې زنګه کوته څاڅکي راول وشي چای ورته پېښه تا ته کله کله یوه پیاله شیدې درکوي زه نه نه کور کې یې درکوي کور کې خو ښایي نه لرو یا دا د وزې شیدې مالته خپله سره یې یا نه مې درسه کړې یا کله باید دارو کې وخورم دا دوا هغه چې دوا کوي بیا ګماله تر زړه دې ختلې پیاز دا کنکلي یې وخوري دغه ډېره ده ما خوړلې ده ما خوړلې تا به هم چندان نه یې خوړی
یا ما خوړلې د تنکلي ټولو داسې ما دومره وخت نه دی چې خو پاتې اول عمر تېر دی. دا یې چې ما باندې خو تېره ده که نه خو نه ده تېره یا تېره ده ما نه مچه که ته یې چې دوی وخورې ته صحیح ده دوی به خدای بېرته ځوانان موږ به کټه چې څه وکړو د غریبۍ نه یې کیسې وکړې د وږې خېټې ګیلې وکړې مورکۍ دغه مشر زوی دی ده که نه دا یم دا یو لیاده لوېدلی ده لیاده که خو ده ته به م یو څه ورکړو تا ته به د علاج لپاره یو څه درکړو بیا دې بیا خدای خیر کړي صحیح او څو دې بس دي ډېرې درکړم که لږ که لږ راکړه که ډېره راکړه دغسې دا څو لوټه دي دا د بلا مخته ده کې وګڼه درې درې لوټه څو کېږي درې لوټه نه پې پېژې که بیا به دې زوی ته ورکړي چې ډاکټر ته دې بوځي ښه او کور ته به هم شی پرې راړي یو دوه درې دی تا صحیح شوه اوس مو دومره په وس کې پوره دي ښه ځکه خو تا ته خو خلک معلوم دي چې څومره ډېر له هغه بعد به بیا هم د خدای خیر پېښ چې دوستانو او ملګرو همکاري وکړه انشاءالله موږ به بیا تر تا تر مورکۍ ځان را رسوو صحیح ده صحیح ده مورکۍ ټول دعا کې ته خو یو سمه خوندوره دعا وکړه یا خدای داره بلا مختی وتره دغه مور له زورو له دردو یې وساتي شمال مقبول زر وګرځوه خدایه د پیښو وساتي کوي خوږې خوږې لکه شکر کوي خوږې خوږې لکه شکر کوي فهیمه ووایه چې څه دې په خپل زړه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي